عدنان صاحب زما یو څو شارټ پوښتنې وي او د هغې به داسې یو شارټ جوابونه راکوئ. ستاسو چې کوم بچنګې دی څه غواړئ چې د هغه نه څه جوړ شي؟ انشاءالله الله پاک سره مې د خیره دا وعده ده چې غټ حلیم به وي د خیره ماشاءالله انشاءالله. او دا مې ویلیم دي د خیره چې غټ حلیم به جوړوم به نوکانه ته نه جوړوم انشاءالله. خپل روزګار به هم کوي د خیره او یو علم به وي د خیره انشاءالله. الله دې وکړي الله دې په دې سوچ کې وجود پیدا کړي. عدنان صاحب داسې نه وي د لفظ خو ټاکنه نه ده کړې چې دا لفظ به موږ وایو دا جمله دا به بیا خورېږي. داسې نه ده یو ویډیو کې یو ټکی راشي نو که کمنټ کې دوه درې پیر راشي هغه ټکي نو موږ بیا د پبلک چې کوم رایه ده په هغې بیا موږ هغه ټکي لانچ کوو. نو فلحال خو ټکي ډېر دي خو موږ داسې وایو چې یاره کوم باندې کمنټ راشي نوو ټکو کې نو بیا به انشاءالله هغه موږ راولو مخې ته. عدنان صاحب هسې زه یو رایه در کوم که داسې یو لفظ داسې یو ټکی تاسو یاد کړئ چې هغه په وینا کې ثواب هم ملاویږي. کو داسې تاسو یو سوچ وکړئ خپل ټیم سره یو مشوره وکړئ چې هغه لفظ د الحمدلله زه په ډېر خوشحاله یم شمه کو زه پېښور ته تللی یم کو زه کوم ځای ته م تللی یم نو هلته یله کټه کې زما په خیال چې بس سمو ډېرو خلکو ویلې دی که نه دغه ټول هغه تاسو ته رارسي. نو زه دا وایم کو داسې یو لفظ دی چې پای ثواب ملاویږي سبحان الله الحمدلله الله اکبر داسې سوچ لرلی نه ښه خبره ده ډېر بهترینه او ډېره ښکلې او ډېره مزېداره خبره مو وکړه. کوشش وکړو انشاءالله په دې باندې داسې وړ ووایو داسې ټکي راوړو چې ثواب خو پکې ملاویږي چې یو چین خو روان وي که نه د ثواب.